په ښځو کې د کوروالې غوښتنه تر څو کلنۍ دوام کوي. په ځوانۍ کې یو انسان په 2 یا 3 ثانیو کې چمتو کېږي، خو په 50 کلنۍ یا له هغه پورته عمر کې د دې کار لپاره 2 چنده او په 70 کلنۍ یا له هغه پورته عمر کې د دې کار لپاره 3 چنده ډیر وخت ته اړتیا وي. ځینې خلک د دې کار یا فشار لپاره بهرني تماس او څو لیدنو ته هم اړتیا لري. دا عمر د یو سړي لپاره ډیر زرغون وي، که څه هم فشار دومره قوي نه وي، زور نه لري، خو د ننوتلو یا دخول لپاره کافي وي. په دې عمر کې سړی په خپل انزال باندې بشپړ کنټرول لري او ځینې وختونه بیخي انزال هم نه کېږي. په ورته ډول په میرمنو کې د هغوی شرمګاه تر ډیره ژر نه لمدېږي څومره وخت کې چې په ځوانۍ کې لمدېږي. سیکس داسې خلکو ته دومره مهم وي څومره چې د ځوانانو ته وي، نو په دې ډول دې عمر کې جنسي فعالیت دوی ته هیڅ زیان نه رسوي. د زړو خلکو لپاره سیکس خورا مهم دی. زموږ په ټولنه کې د زړو خلکو تختونه جلا کېږي. مور د لورګانو سره شي نو پلار د زامنو سره شي، نو په دې ډول دوی یو له بل څخه جلا کېږي. دوی د یوازیتوب او ستړیا څخه په ټینګېدنې سره هم ډیر ژر د مرګ کندې ته لویږي. زاړه خلک هم د سیکس احساسات لري. دوی هم د ځوانانو په څیر سیکس ته ډیره اړتیا لري. کوم زاړه خلک چې په جنسي توګه فعال وي نو دوی پروسټیټ سرطان، د جوړونې دردونه او د زړه حملې خطر سره ډیر لږ وخت مخ کیږي. که زاړه خلک تمرین وکړي او ترڅنګ یې ښه خوراک وکړي نو دوی ډیره انرژي تولید کولی شي. تمرین د دوی د وجود د وینې جریان ګرم او فعال ساتي، چې په نتیجه کې دوی د سیکس کولو ته هم آماده کیږي او د نورو ناروغیو څخه یې هم مخنیوی کوي. ملګرو، دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو. خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مې څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.